Veterlen din khati bandi سيش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا مؤمن بنده خيونا بيانيدو دا قرآن و دا حدیث پرانا کے پا دی مقصد چی منگے پزان کی راولو او آخرنے بیٹھے نو مسئلہ او آخرنے خوی چی دا غیب بارک خبر روانو آگا دا چی مؤمن دے رحیمی، دے مشفقی، دے مہربانی. او منگ دا خبر پا ٹیم ذکر کردی و چی دا موضوع اگده موضوع دا. اگر که دا پا دو مجالسو که هم دا دی حق سوک نشا دا کوله خو بیام کم سے کم سنه سا خبر بوش. نو تیرشی بیان کی بعض خبری اگر بیان شیوی چی اگر تعلق دا دی خبری سرساتی لکه رحم دلی ستوی او دا چی دا اللہ صفت تے چی اگر رحیم دے او دا اللہ دا رحمت بعض یعنی صورتون ذکر شیو دغشان رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحیم و مہربانو دا نیکانو خلقو دا صفت تے. بیدا خبر بیان شیو چی مؤمن رحیمی او دے رحم کون کی نو دے با پزام بانی رحم کی. ذہن کم سے خبر رازی کنا او دا بخبل زان رحم دی. نو منگو یو صورت دا رحم دا دے یو انسان رحم دی لدے نو دے باول سکی بخبل زان بانی برحم کی. دا غین بعد بیا با مخلوقاتو بانی مہربانی کی او مخلوقاتو بانی با مشفق و مہربانی. دا غیب با صورتون ذکر کو چی دا خبر خوازیش دا طولنا یعنی استا دا نفس نباد چی استا خوشا کی کم خلق تی دا حقدار دی دی چی تب دوی بند رحمو کی. لکا استا اولاد، استا اولاد، استا بچی، استا زامن، استا لونا، دوی استا دی مہربانی تا ضرورت لری او استا دی مین محبت تا ضرورت لری او دا چی تا داوی خیسته تربیتو کی پا خیسته طریقے سر دی تاوی ضرورت لری. دا بچی چی کم اللہ منگ لرا کڑی دا یاد کی دا خبردام کرے دا اللہ امانت تے زمانگ سر دا دی دا پارنی دی لکه دا بازو دا سوچی چیزا اللہ بچی را کڑی دوی بلوشی دوی مزدوری کے و مالا با پیسے راوڑی. یعنی صرف دا چی را دوم را سکڑی دی دا دی دا پارا چی را بچے لوشی و مالا پیسے راوڑی. خبر رسیب دا دی نرے چی بچے لوشی و تالا پیسے راوڑی. دا یو امانت تیتا سرا دا دی با اللہ تا پوس کی دا دی بچو دا تا پوس دا نکی چی ری بچی سومر مزدوری کردی دا و سنگے کردی او طالب پیسے لگی راوڑی و کڑی بے راوڑی. تا پوس بتانا دے بچی پا بارکی کی گی دا در تربیت پا بارکی با کی دا در حق پا بارکی با کی گی. دی بچی هم سا حقون دی پا مور و پلار باندی یوازی دا مور پلار حقون دی پا بچو باندی. منگ دیر مور پلار دی سری دری چی دی خبری لدیر زور ورکی چی هر دی بچو تا دی او دی خلکو تا دی دا مور پلار حقوق بیانش. دا خبر صحیح دی چی دا مور پلار دیر حقوق دی خو صرف دا گوی ندی حقوق دا بچوم دی نو دی مور پلار تدیم دا بچو حقوق بیانش. چی دا دیسی نره چی بس یو بچه پیدا شو بیا لوی گو چی بس طریقه لوی شو بیا با دی مزدوریانی کیو تالو پیسی روڑی. نا دا دیو انسان دا جون سوال دی پورا ثابت انسان دی. نو ستا دا بچی
د دې ډېر حقدار دي چې ته په هغوی باندې مهرباني وکړې او ته په هغوی شفقت وکړې. او حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی. ابو هريره رضی الله عنه وی قبل رسول الله صلی الله علیه وسلم الحسن بن علي رضی الله عنهما. وی یو ورځ رسول صلی الله علیه وسلم راولګېدو دا خپل نوسی حسن یې ښکل کړو. وعنده الأقرع ابن حابس التميمي. أقرع ابن حابس التميمي مخوا کې ناست نو کله چې هغه دا منظر ولیدو چې رسول صلی الله علیه وسلم خپل نوسی ښکلی وی ان لي 10 من الولد، زما لس زامن دي لس، ما قبلت منهم احدا، ما دا اوسه پورې یو پکې نه دی ښکل کړی. نو رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته وکتو بیا یې وویل من لا يرحم لا يرحم، څوک چې رحم نه کوي په هغه هم رحم نه کېږي. او یو حدیث کې داسې راځي د عایشه رضی الله عنها روایت دی وی ده وی چې تقبلون الصبیان، تاسو ماشومان هم ښکلوئ. دی خو بهر د بانډو نه راغلی او د هغه ځای خلک سخت مزاج نو دا جهالت پکې پروت او دا جهالت اوس هم په ډېرو پښتنو کې دی. ښه تاسو ماشومان ښکلوئ، فما نقبله، موږ خو نه ښکلو. رسول صلی الله علیه وسلم ورنه اشنا جواب ورکو او املک لك ان نزع الله من قلبك الرحمه، نو زه ستا دپاره بیا څه وکړم چې الله ستا د زړه نه رحمت ویستی دی. معنی دا چې د ماشوم ښکلول دا خو د رحمت خبره ده، دا خو د شفقت او د مهرباني خبره ده، د غیرت او د پښتو خبرې نه دي چې یاره زه یو بس نه منګ او زموږ ځان له لیول دی منګ دا بس داسې لاس ورسره هم دغه کړي. موږ ماشوم چې دی هغې کې نه رالو، موږ ماشوم چې دی ځان سره نه پرېږدو، موږ دا چل کوو، موږ دا ټول عمر له دی دا ماشوم د ځان نه زغلی، ټول عمر. بیا چې دغه ماشوم کله زلمی شي بیا دی ډېر کوشش کوي چې ځان ته را نږدې کړي، خو هغه نه را نږدې کېږي ځکه چې د ټول عمر د ځان نه زغلولی دی، د ټول عمر هغه کنځلی دی، وهلی دی، ټکولی دی، بېعزته کړی دی. هغه څه کوي چې داسې پلار خواله بیا راځي. او دا راته ووایم چې دا ځوانان چې تباه کېږي او په نشو تماشو راوړي د هغې ډېرې وجې دي. یوه وجه د هغې دا ده چې کله مور پلار دا بچی د ځان نه لرې کړي نو ده ته داسې څوک نه میلاویږي چې ده په کور کې ورسره د زړه ولګي. دی بهر ته وځي چې بهر ته وځي نو هلته دته فاسقان فاجران بېدینه خلک را مخامخ شي، هغوی ځان سره بوځي په نشو تماشو په ډمتو په هر څه کې ورننه باسي. ته به که پلار دی او که مور ده د بچي سره داسې معامله کې چې دا بچی ته نه او تا ولټوي چې چی شو زموږ پلاره، چی شو زموږ مور. دا نه چې د ځان نه یې داسې یو بدماش جوړ کړی چې واړه غریبانان کور ته هم نه راځي چې کله ته کور کې ناستې او په دې دا بس خوشحاله وي زه چې کور کې یم او څوک یم نه. نو دا خو ته خپل صفت نه بیانې، دا خو ته خپل ذم بیانې، بدي بیانې چې زه دومره سخت مزاج یم او بې رحمه یم چې زه یم نو څوک نه وي. دا خو څه ښه صفت خو نه دی. ها غلو به هم نه کې، افراط به هم نه کې، تفرید به هم نه کې. لکه بعض به یې داسې چې له منډه ماشوم په سر وخیجي، عقل ورته نه ښیي، تربیت ورته نه ښیي، سړیتوب ورته نه ښیي، د ښه او بد ورته نه وایي. که هغه یې په سټ ورخیجي او که هغه د میلمه په سټ ورخیجي او که هغه کنځلې کوي او که هغه بدې ردې وایي او که هغه هر څه کوي دی ورته خاندي، خوله یې ورته چینګه نیولي، دا هم شریعت کې نشته. رسول صلی الله علیه وسلم خپل دلته نوسی ښکل کړی دی، خو دې نوسي له یوه ورځ دا لاس هم داسې والی دی، کله چې هغه کجوره د لارې نه راغسته چا یې ښودی ووایي څه په ترې کې دا صدقه لاس یې وله ووهو. نو ته به په منځنۍ لار باندې بچو سره مینه محبت دا اصل دی، رحمت او شفقت دا اصل دی. بیا رحمت او شفقت دا دی چې ته ورته سړیتوب وکړې، دا هم رحمت او شفقت دی. نو سړیتوب به ورته ښیې، کله به ورته غوسه هم کې، نو کله به ورسره خاندي را خاندي هم، مذاق به ورسره هم کې. دوی خپل دوستان که دا بچي دا چې دوستان کړو که نه، سبا له چې دوی ته څه مسله راځي تا ته یې وایي او ته به ورته هم ووایې
چې ته دې خو راشې کښېنه ګوره دا کار خلک داسې نه کوي دا داسې کوي داسې کوي ځکه چې هغه ستا سره زړه لګي ته به یې پوه وکړي نو چې صرف د درز دروز معامله وي پای کې ستا خواله نه راځي او نه هغه تا ته حقیقت وایي نه هغه تا ته د زړه حال وایي ځکه چې هغه ته پته ده چې ده ته خبره کول اول دي حل د مسلې ده سره نشته زما د پلار سره وایي ده سره صرف د والو قصه ده بیا دا ماشوم دومره کلک شي چې د باندې بیا والو مسر نه کوي بس هغه عادت شي چې بھائی زموږ پلار خو دغه یو سوک دوه ورکوي لتې ورکوي دوه درې آبزه وخوره بس کیسه ختمه شو مونږ چې کله ما مدرسه کې قرآن یادو نو مونږ سره یو پنجابی و هغه هم قرآن یادو نو هغه ته به اکثر نه و یاد کمزوری و ډېر نو هغه چې به کله د لینډ کې به مونږ سره ناست و قاري صاحب ته مونږ په لینډ کې ناست و سهار وختي چې به رالو چې سبق ووایو دی به پکې مونږ سره په لینډ کې ناست و خو چې کله به د نمبر راغی لاس به یې داسې مخکې و یعنې ماته نه دی یاد او هغه به چوکره واغست او دا لاس به یې داسې کو که نه چې تک سور به یې کو که دا مسلمان به خوځېدو بیا چې به کله دې کې کار وشي بیا به ورته بل را مخکې به داسې او د هغه دغه طریقه و لینډ کې به ناست و اخره کې به ته یې ته پته و چې قاري صاحب ما سره نور څه کوي خو ویي مې که نه وایي دې وایي خو سره دلته شوی کله چې لاسونه نه سم داسې لکه دلته دا بعض ملګري چې د بلاکونو دا کار کوي که نه دقه شان دغه لاسونه و دیوالو داسې کړي لازم نه دی چې حل د یو بچي هغه په وهلو راوځي د هغې نورې هم ډېرې طریقې دي خبره لرې لاړه ځکه چې د بچو دا خبره ډېره اهمه ده خو خلاصه ده چې بچو سره د رحم او کرم معامله کوه چې رب العالمین تا سره د رحم او د کرم معامله په دنیا او په آخرت کې وکړي او ځکه خو رب العالمین تاله دا دومره اجر درکوي د دې بچو په تربیت د بچو په مرګ هم الله تعالی اجر درکوي حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري کې دا حدیث دی انس بن مالک وی رسول صلی الله علیه وسلم وی ما من الناس مسلم يموت له 3 من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه دا مې ته داسې حدیث واورو که نه چې عین په دې موضوع کې دی وی د یو مسلمان چې 3 بچي مړه شي او هغه بلوغ ته نه رسېدلي رب العالمین به دا سړی جنت ته بوځي ولې بفضل رحمته إياه د دې هغه رحم د لاسې چې په هغوی باندې کوو دا شفقت ته لاسې نو په دې باندې الله تعالی جنت ته بوځي او الله پې تعالی اجر درکوي دا داسې معمولي خبره مه ګڼه بلکې یعنی که د رسول صلی الله علیه وسلم رحمت ته وګورو هغه د بچو نه هم اخوا خبره اورېدلې ده هغه د نوسو نه هم اخوا خبره اورېدلې ده بلکې عام ماشومان هم په هغوی باندې به هغه رحم او کرم کوه او صحیح بخاري کې دا حدیث د اسامه بن زید رضی الله عنه وی یو ورځ رسول صلی الله علیه وسلم زه راواغستم ماشوم په ورځو کې او په دې یو ورونې کېنولم او حسن رضی الله عنه راواغستو هغه په دې بل ورون کېنو او بیا نږدې کړو یو بل ته او بیا وی اللهم ارحمهما فإني أرحمهما یا الله د دواړو باندې رحم وکړه ځکه چې زه په دوی باندې رحم کوم نو دا حسن خو نوسی دی اسامه بن زید خو د هغه نه نوسی دی او نه یې زوی دی رحم معامله د مؤمن هغه صرف د خپلو بچو سره نه ده هغه د ماشوم سره ده که هغه ماشوم خپل دی او که هغه پردی دی ته چې په لاره کوڅه کې یو ماشوم ویري که نه د ده سره هم د رحم معامله کې د ده دپاره به هم یو ښه سوچ کې ځکه څه چې ته کري هغه به ریبې څنګه چې ته د نورو د بچو سره کوې داسې ستا د بچو سره کېږي او دا غټ نصیحت ته استادانو دپاره دی که هغه دیني علم کې دی او که هغه دنیوي کې ګوره ما په خپلو سترګو ډېر لیدلي دي کم استادان چې د خلکو د بچو خیال نه ساتي په تربیت کې رب العالمین د هغوی بچي تباه و برباد کړي دي ځکه چې دا بچي چې خلک راولي او د استاد سره پرېږدي که هغه دین ورته ښیي او که دنیا ورته ښیي دا یو امانت دی د خوا کې کېښود اتې بیا څه خبرېږي 8 ګنټې هغه تا سره ناست دی مور ته څه خبر ده او پلار ته څه خبر ده خو په دې خوشحاله دي چې بچي ته زما تربیت ورکوي
او تا کا بچے تباہ و برباد کے یا تا کا غلط تربیت ہے یا صرف وہی ٹکے نو دا دی انسان خپل بچی به هم تربیت تا کوئی ونشي ځکه چې د نورو د بچو د تربیت خیال نه دی ساتلی د ده بچو ته هم ښه تربیت نشي کېدی او دا ما په خپله ګورې یو څو کسان لیدلي زه پیژنم چې هغوی استادان دي او خپل بچي داسې دي چې زما خواله پکې دوه درې راغلي دي چې د بچو سره څه وکړو نو تعجب به په دیو کې چې د نورو د بچو تربیت کوي هغه جاړي چې زه د خپلو بچو سره څه وکړم نو معامله صرف د خپلو بچو نه ده هغه عامه ده او حدیث کې راځي سبحان الله د رسول صلی الله علیه وسلم د رحم او مهرباني ته د بچو سره امام نسائی دا حدیث راوړی دی امام بیهقي م راوړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم به کله سجده ولګوله که نه مانځه کې نو حسن او حسین رضی الله عنهما دوی به د رسول صلی الله علیه وسلم پر املا باندې سواره شو په سجده کې نو د صحابه کرامو به یو روایت کړی چې د صحابه کرامو به د ماشومانان منع کول او وروسته به ورته وایي که نه چې داسې مه کوئ بیا نو هغه به دې ملګرو ته وایي ان دعوهما پرېږدئ پرېږده ماشومانان دي وایي چې مونځ به یې ختم کو نو دا دوه ماشومانان به یې راواغېستو خپل غېږ کې به یې کېنول چې سلام به یې وګرځو بیا به یې وي من احبني فلیحب هذین څوک چې ما سره محبت کوي د دې دوو سره دې محبت کوي حسن او حسین رضی الله عنهما سره یو حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر د سجده سمه اوږده کړه نوسې په ملا باندې سور شوی او سمه اوږده کړه بیا یې ووایي ملګرو ته وایي سجده ما اوږده کړې ده د لاسه ځکه چې زما دې بچي زما نه سورلۍ جوړه کړې وه نو د هغه لوبې د هغه مزاج د هغه طبیعت یې په هغه ټایم نه خراب و دې ته وایي مهرباني او موږ که چېرته خپل بچی ځان سره منزله صرف راوستو نور خو هر څه پرېږده نو بس زموږ د خلکو بیا دا قصې سټارټ شي دا نو اوس دې ته او نه نو څه چل شو دی بچی نه دی ځان سره به یې نه راولي تربیت به یې نه کوي دا جومات به ورته نه ښیي دا دنیا به ورته نه ښیي دا سړیتوب به ورته نه ښیي دا خلک به ورته نه ښیي که غریب جومات اول صف ته راشي نو دومره چغې پې ووایي دومره چغې دا ورني صف والا چې د هغه نه وار پر خطا شي نو نږدې چې د ستنو منو له په ګړز ورشي ځکه چې وار پر یې وله خطا کړي دومره چغې پې وویلې بیا چې لوی شي ډېر ورته تقریرونه کوي چې اورني صف له راځه خو بیا نه راځي هغه تاسو غولې اوس زموږ جاره شنه نه شوه چې پښتنو اورنی صف د ټولو نه غوره او چې پښتانه راننوځي ګوټونو ته زور کوي شاته ځکه چې په وړوکوالي کې دوی ځغلولی شوي دي ښه عربو ته وګوره ماشوم به ځان سره راوایي په اورني صف کې ودرېږي بل چې خوا کې ولاړ دی هغه د دې ماشوم په سر لاس راکېږي نو الله دې وي نیکمرغه لوی کړي ماشاءالله د ماشوم جذبه ښه ډېره وي سبا له بیا په خپله راځي چې د پلار یې نه هم دی راځي او زمونږ هغه دغه ځینه وځه که چېرته د پلار په مېلمنو سره ناستي او دغه هلک راښکاره شي په دې دروازې په دروازې کې د هغه راښکاره کېده او د دې چې اکثر په جام یا په ګیلاس یا په شیشي مو ولي هغه ور پې ولګي او ګړز وکړي زه درته کره ستا داسې چل وکړم نو دننه هغه چا سره ناستي بیا زنانو سره ناستي یا د مور سره د خور سره پرېږده چې بهر کښېني چې دی د سړو عادات یې زده کړي او دی د سړو هغه خویونه یې زده کړي وګوره پخواني عرب نه پخواني هغوی به د خپل ماشومانان په وړوکوالي کې د پیو دپاره بانډو ته لیږل او صحرا ته به یې لیږل خپلې مور به له پی نه ورکول بهر ته به یې لیږو ولې و چې دی بهر سړیتوب یې زده کړي د ده بدن کلک شي په ده باندې آب و هوا ولګي د هغه ځي د هغه ځي هغه خویونه دې ویني یو مضبوط سړی دې جوړ شي دغې زمونږ یو مضبوط ځوان پکار دی نو رسول صلی الله علیه وسلم ځان سره راوستی دی کوم ځای ته جومات ته یې راوستی دی سبحان الله او بلکې دې نه ته عجیبه ووایم دا خو نوسي دا پرېږده حدیث کې راځي په صحیحینو کې د په صحیح بخاري صحیح مسلم کې ابو قتاده رضی الله عنه وایي چې ما یو ورځ رسول صلی الله علیه وسلم ولیدو خلکو له امامتي ورکوله وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه
فإذا ركع وضعها. ما ولد د رسول صلی الله علیه وسلم نوسی د زینب لور او د ابو العاص رضی الله عنه لور، دا وی رسول صلی الله علیه وسلم په دې مانځه کې به خپل ولي کېنولي وه. په مانځه کې کله چې به رکوع له لاړ وضعها کته به کېنوله. واذا رفع من السجود اعادها، چې کله به د سجدې نه راپاڅېدو نو هغه ماشوم به بیا ځان سره ځمکې نه راواغسته. دې ته وایي رحم او کرم د ماشومانانو سره. مؤمن په زړه کې شفقتي او په داسې مخلوق به شفقت څنګه نه کوي چې هغه کمزوری دی. زه دا خبره نه کوم چې ستا بچی دی، بچی دی خو ته لازم شفقت کوي. چې بچی دی او ماشوم دی، بیا چې عام بچی دی عام ماشوم دی هم به په ده باندې شفقت کوي. او رسول صلی الله علیه وسلم پسې چې کله صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی چې یوې لور په رسول صلی الله علیه وسلم پسې استازی راولېږو، کسې پسې راولېږو د رسول صلی الله علیه وسلم لور، وی یا رسول الله راشه. پلار یې راوغوښت، د زوی زنکدن و، د رسول صلی الله علیه وسلم د نوسي زنکدن و. نو رسول صلی الله علیه وسلم دغه کس ته وایي چې ورته ووایه چې څه چې دي هغه د الله دی او څه چې واغستو د الله دی او د الله سره د هر شي یو نیټه ده، ته صبر کوه د الله نه اجر غواړه. هغې قسم ورکړو چې راځي به. اقسمت لتأتینها، قسم یې وکړو چې لازم به راځي. نو رسول صلی الله علیه وسلم لاړ، سعد بن عباده، معاذ بن جبل، د یو څو صحابه کرامو سره لاړ. فدفع الصبي الیه، نو هغې هغه ماشوم خپل پلار له ورکړو رسول صلی الله علیه وسلم له. ونفسه تقعقع، او د هغه دا ساه په دې سینه کې ګډه وډه شوې وه، لکه سړي باندې زنکدن راشي که نه، نو په دې سینه کې دا ساه ګډه وډه وه. ففاضت عیناه، نو د رسول صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوښکې روانې شوې. نو سعد رضی الله عنه ورته یا رسول الله دا څه دي؟ ورته وی هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، دا رحمت ته الله د خپلو بندګانو په زړونو کې اچولی دی. بیا دا خبره ورته وکړه انما يرحم الله من عباده الرحماء، الله په خپلو بندګانو کې په هغه بندګانو باندې رحم کوي کوم بندګان چې په مخلوق باندې رحم کوي. نو که ته رحم کوي په مخلوق باندې، الله په تا باندې رحم کوي. او دا خبره اوږده ده خو په دې به ختمه کړو چې د بچو سره به د رحم معامله کې. بیا مور پلار، الله اکبر، احوج الناس الى رحمتك، یعنی په خلکو کې چې ستا شفقت او مهرباني ته ډېر ضرورت لري هغه ستا دا مور پلار دي، چې ته د دوی سره د رحم او د کرم د شفقت او د مهرباني معامله وکړي، سختي ورسره ونه کړي، بد اخلاقي ورسره ونه کړي، بېعزتي ونه کړي، عجزي د هغوی په مخ کې کوه، تکبر د هغوی په مخ کې ونه کړي. او دا خو الله په قرآن کې دا وصیت موږ ته کړی. الله وی اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف، که دا دواړه یا په دې کې یو بوډاوالي ته ورسي نو اف ټکی به ورته نه وی، ځکه چې په دې سره د هغوی هغه طبیعت چې دی هغه ګډوډ کېږي. او الله وی ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، الله وی رټې به نه چې خبره ورسره کړي، ډېرې عزتمنه خبره به ورسره کړي. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، الله وی وزرې به کته کړي د هغوی په مخ کې د رحمت او د شفقت د لاسه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، د رحمت او د شفقت د لاسه به خپلې وزرې کته کړي د مور پلار په مخ کې. دا شفقت او مهرباني ده. او څومره سپک دی هغه انسان. او زه ورته د سره نه غیرتي ویم، نه ورته د سړیتوب خاوند ویم، او نه یې په څه کې شمارم و رب الکعبه چې هغه د مور پلار په مخ کې د زور او د چغو او د بدتمیزۍ معامله کوي د هغوی سره. ته ماشوم وي، هغوی تا سره د رحم معامله کړې وه، د شفقت او د مهربانۍ د سره کړې وه. نن هغه ستا رحمت او شفقت ته ضرورت لري، ته ورسره د تکبر او د لویۍ معامله کې.
مخکې ورځو کې مې یو ویډیو ولیده، یو ملګري راته راولېږله، یو مور جاړي، وایي زه بچو په شریکه والیم، ورسره د هغوی ښځو مې ووالیم. زه په ما باندې په هغه ځي کې د هغونه ځیږ شو او داسې سوچ کې لاړم چې داسې به مې نو بیا مې ځان له جواب ورکړو چې شتي که نه دا قصه تا اورې نه، چې داسې به م یو سړی چې د هغه لاس به اوچتېږي په مور باندې، او داسې به م یو انسان یي چې هغه زه د انسان خبره کوم، یعنی انسان عام چې والي که مسلمان که کافر، هغه څه دا احساس چې دا زما مور ده، بلکې څاروي ته هم دا پته چې دا زما دا مور ده، زناور ته هم پته، او دا ظالمان را لګېدلي دي او دغه بوډۍ یې وهلې ده او سره د ښځو. نو تا سره هغې دا چل چېرته کړی، تا سره د رحم او د کرم معامله کړی، نن چې کله هغوی کمزوري شو او د مټو نه زور ختم شو، ته د هغوی ته خپلې مټې ښیې. څه بېشرم انسان دی چې څوک دا کار کوي. زور خو هغه چا ته چې کمزوری دا یاده که، زه عامه خبره کوم د مور پلار نه، زور خو هغه چا ته چې کمزوری دا د سړیتوب کار نه دی. ګورې لکه اوس په لاره کې یو فقیر ملنګ ولاړ دی او غریب کمزوری، او ته هغه ته زور ښیې او ته زورورې، دا د سړیتوب کار نه دی. یا یو سړی د بدن نه کمزوری دی او ته هغوی ته زور ښیې، ته دې زورورې، دا د سړیتوب کار نه دی. پاتې دا چې مور پلار کمزوري شي ته هغوی ته زور ښیې او هغوی وهي. زه خو دې ته سوچ کوم چې دا لاسونه اوچتېږي څنګه، الله اکبر، بلکې زه خو په دې تعجب کوم چې د اواز څنګه اوچتېږي د مور په اواز باندې او د پلار په اواز باندې. او ابو هریره رضی الله عنه چې به کله د کور نه راوتو که نو مور ته به ووایي مورو زه لاړمه، الله دې په تا داسې رحم وکړي لکه څنګه چې تا زه رالوی کړی یم. دا دغه عادت و چې د کور نه به ووتو، هغې به ورته لاړ شه، الله دې په تا داسې رحم وکړي لکه دا څنګه خیال چې ته زما ساتي. نو یو ورځ هغه ته محسوسه شو چې زما د اواز دا اوچت شوی دی، نو صدقه یې ورکړه د الله په لار کې، او ځان یې ملامته کړو چې زما اواز د مور په اواز اوچت شوی دی. خلک داسې مینه محبت کوي د مور پلار سره. سلفو کې ډېرې واقعي دي، خو دا موضوع به رانه بیا د مور پلار طرف ته لاړه شي چې هغوی به بره په هغه کمره له پاسه نه ګرځېدو، په کومه کمره کې چې به د هغه مور پلار پراته وو، کور ته به کوټې ته به بره وختو که نه چت ته، او څه کار به و، په هغه طرف به نه ورتلو د چت ته کمې حصې لاندې چې مور پلار دې وي، لاندې مور پلار دې زه څنګه به راګرځم. داسې قدرمن خلک وو. او چې پلار به روان و یا مور، مجال د بچي سوچ هغه به دې مخکې شي و په لاره کې، اگر که هغه کونټي رواني او کونټۍ سره رواني، امساو سره په لاس کې کونټي رواني، خو دغه پلار دا چې د میږي په مزل دی روان دی، دا بچی به پسې دقه شان رو روان و. او دغه خلک دي چې تاریخ هم یاد وساتل، او د هغې نه مخکې رب العالمین به دوی له بې شماره اجر ورکوي، او د دوی بچي هم د دوی سره ښه کوي. او حدیث کې دا راځي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي د خپل مور پلار سره ښه وکئ، ستاسو بچي به تاسو سره ښه کوي. نو زموږ مور پلار ډېر حقدار دي د دې چې موږ د هغوی سره د رحم او د کرم معامله وکړو. او د ټولو نه لوی رحم او کرم سره دا ته زه ووایم چې کله د مور پلار د قبرونو په منځ کې پراته وي، په دې انتظار باندې چې قیامت به راځي او زه به پاسم الله ته به ودرېږم، نو په دغه ځای کې دوی سخت ضرورت لري چې ته دوی ته دعا وکړي چې یا الله ته یې وبخه، او د دوی په نوم باندې د خیر کار وکړي چې رب العالمین دوی له اجر ورکړي. دا لاسونه الله ته اوچت کړي، وژاړي، د سترګو نه دې اوښکې روانې شي چې یا الله زما هغه مور پلار چې کوم مړه دي، یا الله د هغوی هغه قبرونه پراخه کړي. وژاړي الله ته چې یا الله زما مور پلار په یو اوږد سفر باندې وتي دي، یا الله ته هغه سفر ورته کم کړي، هغه ورته اسان کړي. وژاړي الله ته چې یا الله هغه مور پلار زما نه پناه شوي دي د خاورو د ډیري لاندې، یوازې ستا رحمت ته او تا ته پراته دي، یا الله ته پرې رحم او کرم وکړي.
دا قسمه دعاګانې انسان وغواړي د مور پلار دپاره. دا لوی رحم او کرم دی. او صحیحینو کې حدیث ته عایشه رضی الله عنها وی د رسول صلی الله علیه وسلم سړی راغی، یا رسول الله زما مور مړه شوه، خو موقع ورته میلاو نه شوه د وصیت، چې څه وصیت یې کړی وی. واظنها لو تکلمت تصدقت. مور یې پېژنده، دینداره مور یې وه. یا رسول الله که موقع ورته میلاو شوی وی نو د صدقې څه وصیت به یې کړی و. فهل لها اجر ان تصدقت عنها، نو الله به وله اجر ورکړي چې زه د هغې د طرف نه صدقه وکړم. رسول صلی الله علیه وسلم نعم، ولې د الله اجر نه درکوي؟ دا د مور پلار سره ښه دي چې په قبر کې پراته وي، ته د هغوی په نوم صدقه ورکړي، ته د هغوی په نوم د خیر کار وکړي. دا غټ ښه دي د مور پلار سره، بغیر د دې نه چې ته دې پسې ګرځې چې زما دې نوم وشي یا نه. ته د مور پلار سره ښه کوه، رب العالمین به دې وځلوي په دنیا او په آخرت کې. دومره عزتونه به راته میلاو شي د آخرت نه مخکې په دنیا کې چې ته به حیران شي. د دې داسې چې تا د مور پلار سره ښه کړي دي. او لازم نه چې دا مور پلار به ژوندي تا ته به دعا کوي نو په تا به رحمتونه راورېږي. ولې الله نیني ته چې د مور پلار دپاره د شپې په توره تیاره کې الله ته جاړې او هغوی په قبرونو کې پراته وي، الله نیني ته چې ته د مور پلار دپاره جاړې الله ته؟ نو الله خو تعیني که نه، په تا باندې به د رحمت بارانونه راووري رب العالمین. داسې رحمت به درته میلاو شي. په مخه د مور پلار دپاره دعاګانې غواړي. او ځکه الله څه وایي؟ وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. او وایه داسې چې یا الله زما په دې مور پلار داسې رحم وکړه لکه څنګه چې زه وړوکی رالوی کړی یم. ډېرې سختۍ تېرې کړي دي. او ځکه بعض علما وایي څنګه چې دا 5 منځونه په تا فرض دي نو کم سے کم 5 پیرې وي د مور پلار دپاره دا دعا غواړه. هسې علماو بعضو دا خبره کړې. او زه ته خپله دا خبره وکړم، یعنې بعض خبرې خو ښه نه یي کول، خو هسې دې دپاره چې په خیر کې د چا اقتدا وشي نو ښه. ما په ځان د یو څو استادانو نومونه، یو څو خپلوان او د هغوی په سر کې مور پلار، دا ما په ځان واجب کړي دي چې په هر منځ کې که هغه فرض وي او که هغه نفلي زه به دوی دپاره دعا غواړم. دا ما په ځان لازم کړي دي. او که هغه زه اوږد لمونځ کوم که هغه زه لنډ کوم. که د سبحان رب العلا پکې یو موقع میلاو شي نو هغه زه یو ووایم، که مونځ ډېر مختصر وي سبحان رب العلا یو پیر ووایم، زر زر پکې د مور پلار دپاره دعا وغواړم. به یو څو استادان چې زما زړه ته ډېر نږدې دي او ډېر څه چې ما یې زده کړي د هغوی لپاره دعا خاص غواړم. یو څو خپلوان نور دي. نو پیسې پې زموږ نه لګي. اوس بعض خو هغه دي چې هغه غریبانان که د پیسو دی ورته ووایي خو یمري ساتي وځي، د پیسو بحث به ورسره نه کړي. پیسې پې ستا نه لګي، ټیم پې نه لګي. ته صرف الله ته لاس اوچت کړي چې الله زما په مور پلار باندې رحم وکړه. دا ګوره ستا رحم دی په هغوی باندې، ته پې زړه سېځې چې یاره دغه بوډا چې هلته تا ته پروت دی یا الله، او یا دغه بوډۍ ما چې خپل ځای نه زموږ والد صاحب الله دې د هغه په قبر باندې رحمتونو باران راووري، چې کله خخم کو دعا م غوښته نو په هغه ټیم کې به دعا کېده ویم یا الله ستا نبي صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې یو سپین ږیری تا ته لاس اوچت کړي او څه درنه غواړي نو ته د هغه لاس نه راواپس کوې ځکه چې د هغه سپینو ډکو نه تا له حیا درځي. دا موږ ته ستا پیغمبر ویلي او نن موږ یو داسې انسان تا ته په قبر کې یوازې پرېښودو چې د هغه ویښته سپین شوي دي. هغه ژوندی و تا ته به لاس اوچتول، دې ځکه اوس مړ دی موږ تا ته کېښو. یا الله ته ورسره د رحم او د کرم معامله وکړي ځکه چې دلته دې محتاج شو. ستا دعا ته ضرورت لري، ستا د خیر کارونه چې ته د هغوی په نوم وکړي دې ته ضرورت لري. نو د مور پلار دپاره دعاګانې په مخه غواړي. او که زه دې موضوع کې ورننوځم دا داسې موضوع دی چې ځکه چې خپل ځانې ما ته دغه نعمت احساس شتي نو ځکه پکې زه ډېرې خبرې بیا کوم نو په دې به اکتفا وکړو. دغه شان رحیم انسان هغه دی او مهربانه، رحیم او مهربانه هغه دی چې هغه د خپلې ښځې سره د رحمت معامله کوي او ښځه د خاوند سره د رحمت معامله کوي.
او زرت یو آیت په قرآن کې دی بیانوم الله وی ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بینکم مودة ورحمة. الله وی زما د قدرت په نښو کې یو نښه دا ده چې ما تاسو جوړی جوړ کړي یعنی سړی او ښځه. ولي الله دا جوړه دي جوړه کړې ده د نر او د ماده مذکر او مؤنث ښځه او سړی وی لتسكنوا الیها چې تاسو ته سکون میلاو شي. وجعل بینکم مودة ورحمة او ستاسو په منځ کې ما مینه او رحمت اچولی دي. ښځې او د خاوند په منځ کې څه دي؟ مینه او رحمت. معنی دا چې دا رشته دا ولاړه ده په محبت او په رحمت او په شفقت. ښځه به د خاوند خیال ساتي، خاوند به د ښځې، دواړه به د یو بل سره رحم او کرم معامله کوي. دا عدل بدل نه دی. ګورئ دا عدل او بدل قصه نه ده چې ښځه ما سره څه کوي زه ورسره هغه شان کوم، یا زه ښځې سره څه کوم ښځه به ما سره هغه شان کوي، یا زه به ورسره د یو حساب کوم، یا هغه به ما سره د یوې خبرې حساب کوي. نه، دا خو د مینې محبت رشته ده، دا خو د رحمت او د شفقت رشته ده. د دې ښځې سره د رحم معامله کوه، دا کمزوري ده. او حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي د الله نه ویرېږئ د دوو کمزورو د حق په باره کې، یو یتیم او بل زنانه ده. د دې سره د رحمت معامله کوه، غلطي ورته معاف کوه، الا هغه غلطي چې د هغې د معافۍ ګنجایش نه وي. هلته نه، خو چې ګنجایش پکې نو معافي ورته کوه، بخښنه ورته کوه. دا هم انسان دی، دا هم کمزوری دی، دم زړه د غوښې دی، ده په بدن کې هډوکي او غوښه وینه ده. دا نه چې دا تا مشین کور ته راوستی دی، یا دی چې دی یو څاروی کور ته راوستی دی زناور، او سحر ماښام به دی صرف ستا خدمتونه کوي، او بیا به ستا د مور پلار خدمتونه کوي، او بیا به د بچو خدمتونه کوي، او بل ورځ بیا دغه ترتیب دی. نه، دا خو انسان دی، هغه هم ستړي کېږي، دغه ښځه هم خفه کېږي، هغه هم یریږي، هغې هم زړه شتي، د هغې هم ډېرې شونو ته زړه کېږي. دا نه چې ته صرف خپله وی او د هغې خبرې ته سره ګورې، نه، بلکې ته به د رحم او د کرم معامله کوې د هغې سره. او دغه شان به ښځه د خاوند سره د رحم او د کرم معامله کوي. مهربانه به په خپل خاوند باندې. که چېرته دا خاوند راولګي او د ښځې سره ظلم وکړي، نو په کار دا دی چې دا ښځه یې معاف کړي، چې دا زما څه دی؟ زما خاوند دی، د ده لوی حق دی. زما دپاره داسې لکه غر. خیر دی که نن د ما ته تیزه خبره وکړه، خیر دی که ده په ما باندې ګزار وکړو، خیر دی خیر دی خیر دی، ځکه چې ټوله مسله هغه د رحمت او د شفقت. او چې څو پورې تا په ښځه زړه نه یي سېزلی که نه، او ښځې په تا زړه نه یي سېزلی، هغه وخته پورې دا ژوند نه تېرېږي. مهربانه ښځه د خاوند د یوې روپۍ خیال ساتي، ځکه چې هغه په دې خاوند باندې مهربانه وي. مهربانه ښځه د خاوند د عزت خیال ساتي، ځکه چې په خاوند باندې مهربانه وي. نه نه، د ده مال ضایع نه شي، د بچي ضایع نه شي، د عزت خراب نه شي. دا د مهربانې ښځې کار دی. او بعض ښځې خو راغلي دي چې د ده نه به څه خورم، مال به ترې خورم، او خپل مور پلار به پرې ساتم، او ځان به پرې ساتم، او که دې مریو که چې وي کار څه کوي، ماله خو به رالیږي وایي. نه، مهربانه ښځه د خاوند سره ملګرتیا کوي، او ورته ووایي چې ته څنګه وې هغه شان ژوند به تېروو، چې ته څه خوري موږ به درسره هغه خورو، که ته وچه خوري موږ یې خورو، که ته لمده خوري موږ هم لمده خورو، که ته د چت لاندې اوسېږې موږ درسره اوسېږو، که ته اسمان ته پروت یې که ته موږ درسره هلته پراته یو. نو هله به د کور د ژوند دا ښایسته تېرېږي. او که رحمت دې ترې وویستو که نه، نو بیا دا ژوند ښایسته نه تېرېږي. پوه شوې بې که نه؟ حدیث کې دا راځي، رسول صلی الله علیه وسلم وی، امام بزار راوړی دی، الا خیرکم لأهله. په تاسو کې غوره انسان هغه دی چې د خپل اهل دپاره غوره دی. لکه ته ماته دا مه وایه چې بهر خلک ستا صفت کوي. راځه ځو او ستا د ښځې نه تپوس کوو چې ته څنګه سړی. راځه ځو ستا د بچو نه تپوس کوو چې ته څنګه سړی.
راځه ځو ستا د مور پلار نه تپوس کوو چې ته څنګه سړی راځه ځو ستا د خاندان او د نسب او د قوم نه تپوس کوو چې ته څنګه سړی د هغې نه بعد به بیا زه تا سره خبره کوم چې ته ښه سړی او که ته نه یې بهر خو ته یو لسو منټو له زما سره میلاو شوي او ځان نه دې سم یو بزرګ جوړ کړی دی او سبحان الله والحمدلله لا اله الا الله زه څه خبر یم تاله او لسو منټو قصه ده اصل پته هلته لګي چې ته د خپل کور والا سره څنګه یې ته د اهل و عیال سره څنګه نه دا نه چې کور کې دننه بد اخلاق او بهر سې بهر خوش اخلاق دا خو خبره نه شوه او ځکه ګوره عمر بن خطاب رضی الله عنه په مخ کې یو کس صفت وکړی پلانه ډېر ښه سړی دی هغوی سفر دې ورسره کړی وی نه ګاونډي دی نه مالي معامله راغلی نه نو بیا د صفت کې په دې دریو کې د سړي پته لګي په سفر کې د سړي پته لګي سفر کې سړی ستړی شي او چې ستړی شي سړی که نه چې د یاده کوي ګوره ښه چې کله هم سړی ستړی شو او یا پې غم راغی نو په دې کې د اصیل او د کم اصل پته لګي ځکه چې په خوشحالۍ کې هر یو خوشحالی خو به هر یو خاندي خوله به یې چینګه نیولي تا ته او ډېر ښه سړی دی خو چې په ده سخت راشي که نه او دی ښه سړی نو دا بیا دی ښه سړی او چې ګاونډي دي خو سره په مخه په خوا کې دی د ده پته ولګي دا څنګه سړی او چې سره مالي معاملاتو کې راشي نو دلته بیا د سړي پته لګي چې دا څنګه سړی دی نو د اخلاقو ستا پته کوم ځای کې لګي په روډ باندې په کور کې د بچو سره د اهل و عیال سره هلته پته لګي ښه دغه شان د رحمت یو صورت دا دی چې ته رحم او کرم وکړې په کمزورو او په فقیرانو باندې په دوی باندې رحمت او شفقت دا د مؤمن شان دی او دا حدیث واورئ ګور رسول صلی الله علیه وسلم وایي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی الساعي علی الارملة والمسکین کم سړی چې د کونډې ښځې خیال ساتي د کونډو خیال ساتي یا د مسکینانو غریبانانو کالمجاهد فی سبیل الله لکه د الله په لار کې چې جهاد کوي او القائم الليل الصائم النهار یا د هغه سړي په شان دی چې ټوله شپه تهجد کوي او هر ورځ یې صحیح روژه دا اجر تا ته هله میلاویږي چې ته کله د کونډو د مسکینانو خیال ساتي وبه ساتي خیال که نه ګرانه ده یاره دومره آسان کار دی قسم پرې د خورم آسان کار دی ډېر آسان دی او مسله دا چې الله چاله توفیق ورکوي چاله نه ورکوي کله یو غریب لیږی د غریب خیال ساتي دا ډېر عجیبه وي کله غریب لیږی د غریب خیال ساتي او کله مالداره د غریب خیال نشي ساتلی کله غریب په خپله غریبي غریب سره ځان له یو دوه درې ټیمه روټۍ چې د ورځې خوري ډېر په مشکله او بچو ته ووایي هغه پلانې کونډې له پکې ویسئ غریبه اوس ده ته وګوره دی غریب دی خیال ساتي د چا د کونډې مالدار یې نشي ساتلی دا توفیق دی ولې دا خبره د مال د ډېرېدو او د کمېدو نه ده دا خبره د څه ده دا د توفیق ده چې الله دله کله طاقت درکو که نه او توفیق یې درکو 2 روپۍ به ته به غریبانانو ولګې او دقه 2 روپۍ به تا سره وي او چې الله دله توفیق نه درکو که نه ښه مزې به دي ښه ژوند دې رواني ورب الکعبه والذي نفسي بیده په هغه الله مې دې قسمي کوم په لاس کې زما ساده که نه که 1 روپۍ تا ولګوله بیا ما ته ووایه ولې ځکه چې خبره ټوله څه ده هغه د توفیق ده او معمولی کار نه دی که نه کالمجاهد فی سبیل الله لکه یو سړی چې الله په لار کې جهاد کوي یو ښځه د خاوند یې مړ دی او ته هغې له خوراک ولېږي ته هغې له خرچه ولېږي او د خاوند دغه غم نه بعد د هغې په خوله باندې خندا راشي او دا لاس اوچت کې الله ته ووایي او یا لاس اوچت نه کې صرف د دې په دې مخ چې دا خندا راله څومره لوی کار ته وکړو نو دغه خلکو دپاره مبارکي او خوشحالي ده او رسول صلی الله علیه وسلم وایي صحیح بخاري کې حدیث دی انا وکافل الیتیم فی الجنة هکذا څوک چې د یتیم کفالت کوي ما او هغه په جنت کې دواړه دقه شان یو ځای امام احمد یو حدیث راوړی دی یو سړی راغی رسول صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړو ان رجلا شکا قسوة قلبه یا رسول الله زړه مې ډېر سخت شوی دی
زړه مې سخت دی چې دا به څنګه نرم شي. هغه ورته ان اردت ان یلین قلبک فاطعم المسکین وامسح رأس الیتیم. په غریبانانو خوراک کوه، د یتیم په سر لاس راکاږه، الله به دې زړه نرم کړي. په غریبانانو خوراک کوه، د یتیم په سر لاس راکاږه، رب العالمین به دې زړه هغه نرم کړي. او دې حدیث ته وګوره که په صحیح مسلم کې دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. چا چې د یو مؤمن نه د دنیا په سختو کې یو سخته درې کړه، رب العالمین به د نه په آخرت په سختو کې یو سخته درې کړي. ته چې څه کوې تا سره کېږي. ته لر که سخته د یو مؤمن نه او بیا ګوره الله تا سره څه کوي. او رب الکعبه ډېر سخت ضرورت دی دې صفت. او په نن سبا ورځو کې خصوصا زموږ په معاشره کې د پښتنو کې غریبي عامه شوې ده. ضرورتمند خلک ډېر شوي دي، حاجتمند ډېر شوي. بل ورځ یو ملګري خبره کوله چې وایي چې یو سړی ډوډۍ چې ته راواغېسته کور خوا کې سپی ناست و، هغه ته یې ګزار کړه. نو هغه سپی دغه دروازې سره به پروت و، هغه مخ واړه روان شو. نو هلته یو ماشوم ولاړ و، ما ته وایي چې کاکا زه یې والم، زه یې وخورم. په دې کې موږ وایو الله ته موږ باندې رحم باران راووری الله په موږ باندې. رحم باران به په تا څنګه راوورېږي، ستا په زړه کې رحم نشته. باران د رحمت خو هله راځي چې ستا د زړه نه خو هم د باران رحمت راوورېږي، که نه په غریبانانو، په مسلمانانو، په دیندارو، په ماشومانانو، په بچو، په ښځو، هله به په تا رحمت راوورېږي. او زمونږ بچي څومره موږ خیال ساتو، دوی له دا ووال او دوی له دغه وکړه او دوی له داسې وکړه. دا هم د چا بچی و چې سړی ډوډۍ پسې ګرځېدو. نو دا به راته نه وایي چې زموږ په معاشره کې غریبانان نشتي. نشتي؟ ښه ډېر شی دي. نو که څوک داسې وایي چې یاره نشتي، نو داسې دی ځان په زور جاهل کوي. او زه دا وایم یعنې هغه مسلمان به څنګه ځان وبخي، هغه مسلمان به څنګه ځان وبخي چې د هغه وس رسي چې د خلکو سره مرسته وکړي او نیکې قصدن دی به ځان څنګه وبخي. والله چې کله څوک داسې وینم، موږ خو ډېر کمزوري بندګان یو د الله خاص د نیکانو خلکو خبره ته کومه. کله داسې څوک وینې که نه چې په هغه باندې څه سخت یې او ستا وس نه وي چې دا سخته ته درکړي، د سړي دا زړه داسې چې سم په دې سینه کې دننه د خفګان نه داسې ټوپونه وایي چې الله څه وکړمه، نو د ده نه زه سخته څنګه لرې کړم. مؤمن دا حالي. الله دې په موږ کې رحم دا صفت پیدا کړي. دغه شان دا چې د رحم معامله یو دا ده چې ته د بیمار تپوس وکړې او د بیمار سره ودرېږي، دا هم رحمت او شفقت دی. او ځکه حدیث کې دا راځي چې قیامت په ورځ به الله وایي، په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، وی قیامت په ورځ به الله وایي چې یا ابن آدم، ای د آدم بچیه، مرضت فلم تعودني، زه بیمار شوم ته زما خواله نه وې راغلی. هغه به ورته وایي چې یا الله یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین، زه به ستا څنګه یعنې عیادت کوم، ته خو رب العالمین یې، په تا خو بیماري نه راځي. وی الله ورته وایي چې اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعوده، زما هغه پلانی بنده بیمارو او تا ته ښه پته وه چې بیمارو، خو ته یې بیا هم خواله نه یې ورغلی. که ته چېرته ورغلی وې، زه به دې هلته موملی وې، زه به دې هلته موندلی وې، که ته هلته تلی وې او تا ته پته وه چې هغه بیمار دی. ډېر ورته چې پته ولګي چې بیمار دی، بیا په هغه طرف نه ورځي. کیدای شي ولس ریاله وغواړي او کیدای شي دا وایي چې ما هسپتال ته ورسوه، نو بیا دنه قصدن لري تښتي. د بیمار تپوس کول دا هم رحمت او شفقت دی. زه به درته د خپل دین څه ویم، خو په دین اسلام کې په څاروي باندې به هم رحمت او شفقت کې، په څاروي باندې داسې چې د بل مذهب هم لیدلی چې څاروي سره به هم د رحمت او د شفقت او د مهربانۍ معامله کې. حدیث کې دا راځي، ابو هريره رضی الله عنه روایت ته، رسول صلی الله علیه وسلم وی بینما کلب
یو سپی ګرځېدو د کوهي نه ګیر چاپېره کاد یقتله العطش نږدې و چې تندې وجلی وی دا سپی اذ رأته بغي من بغایا بني اسرائیل د بني اسرائیلو په زیناکارو زنانو کې یوې زیناکارې زنانه دا سپی ولیدو ښه ښځه نه وه فنزعت موقها فسقته فغفر لها بها هغې خپله موزه راواغسته او په هغې کې دې سپي له اوبه راواغستې ورې کړې رب العالمین د دې د لاسه وبخله داسې دین دی تا ته وایي چې د حیوان سره به هم د رحمت معامله کوي د حیوان سره والله دا بعض ویډیوګانې موږ وینو پته یې چې د خلکو د انسانیت او اسلام او دا کوم ځای کې پرېښودي دي لکه سپي ته به یې اور اچولې پیشو ته به یې اور اچولې یا سپی به یې پانسي کړی یا بل څاروی زناور د هغه سره به دا قسمه ظلم کوي سړي ورته را زړه خفه شي والله او حدیث کې دا راځي په صحیحینو کې دی د هشام ابن زید وایي چې د انس ابن مالک رضی الله عنه سره روان ومه نو حکم ابن ایوب پسې لاړم په هغه پسې خواله ورلو نو انس ابن مالک په لاره کې څه ماشومانان ولیدل هلکان لوبې کولې چرګ یې ودرولې او هغه یې ویشته چې یعنې د چا هغه شی چې د چا نښه برابر ده او دا نښه یې معلوموله په څه شي چرګ یې ویشته نو انس ابن مالک چې کله ولیدو وایي د دې کار نه رسول صلی الله علیه وسلم منع کړې ده او یو حدیث کې داسې راځي چې عبدالله بن عمر څخه خلک داسې ولیدو دا کار یې کو نو عبدالله بن عمر ورته من فعل هذا دا کار چا وکړو ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا رسول صلى الله عليه وسلم لعنت ویلې د په هغه چا باندې چې څوک دا قسمه کارونه کوي او حدیث کې دا راځي دې ته غوږ کېده په صحیحینو کې حدیث دی یاره دې بعضو ته به حیران شي د انسانانو حقوق نه ادا کوي چې دوی به د قیامت پورې څه حالي دلته سوی رسول صلی الله علیه وسلم عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض یو ښځه جهنم ته د یو پیشو د لاسه لاړه د یو پیشو د لاسه ښځه جهنم ته تلې ده ولې وی تړلې وه تر دې چې هغه مړه شوه نو نه یې وله په خپله دې پیشو له خوراک ورکو څښاک یې وله ورکو او نه یې پرېښودې چې هغې ځان له څه خوراک کړی وي دا چې د بچو حق نه ادا کوي او د ښځې او د مور پلار او د خپلوانو او د خپلې معاشرې د دې خلکو به څه حالي دلته ګوره د پیشو سره ظلم هغه ښځه جهنم ته لاړه او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم وی څاروی چې الالې چاړه به څه کړي تیره به یې کړي او یو څاروی به د بل په مخ کې نه دا ټولې خبرې ولې کړي رحمت دی شفقت دی چې ده ته په ده سخت حالات را نشي ده ته تکلیف میلاو نشي نو دا ټوله خبره د رحمت ته او د شفقت او د مهربانۍ ده بلکې عامه مسله کې به د الله د بندګانو سره څه کې اسانتیا وکړي دا هم رحمت دی یعنی زما ستا سره معامله راله نو زه به څه ووایم چې زه خیر دی دا د الله بنده دی دې ته رحمت وایي زه خیر دی دا پکې راځي دې ته رحمت وایي او رسول صلی الله علیه وسلم چې کله معاذ بن جبل او ابو موسی الاشعري رضی الله عنهما یمن ته لیږل نو ورته ویلي یسرا ولا تعسرا اسانتیا به خلکو ته جوړوئ سختي به نه جوړوئ ګورئ د خلکو سره دا معاملات څه کوي اساني کوي دا رحمت دی دا نه چې په یو خبره پورې نښتې یو نیم به دې په روپۍ کې پیچي کي او هغه به یو روپۍ اکتی او یو به راشي نه 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 ته راشه که نه ته راشه څنګه او که دې وله معمولي ګاډی وګرو دا دې ځان له بله جاښه وکته اوس به ولاړې نه نه دا خو داسې او دا داسې که کور کې معمولي مسله راله او څه خراب را خراب شو به خو دې پرېږدي نه او ته د هغه په کور کې اوسېدې تا څنګه دا چلو او تا څنګه دا چلو او دا دې او دا یو سړی تا سره کار کوي کار تې وران شو رانیول دا تا څنګه دا چلو دا د الله د بندګانو سره اسانتیا جوړه کړه چې الله تا سره اسانتیا جوړه کړي
او څومره چې خبره د الله د بندګانو سره اسانه دومره الله تعالی سره اسانه او چې څومره د الله په بندګانو باندې سختي دومره ګوره الله په تا باندې هم سختي ګوره دا یاد کړه دا خبره ته اسانه وا الله تا ته اسانه او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم ګوره د خیروت ګوره امام احمد امام مسلم د روایت راوړي اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه یا الله که زما د امت مشرتیا چاته میلو شي د یوې خبرې د یو کار او دې زما په امت باندې سختی جوړوي یا الله ته پې هم سختی جوړه که خیري دي یا الله چې څوک سختی جوړوي ته به هم سختی جوړ که او یا الله که څوک ورسره اسانتیا کوي نو یا الله ته ورسره هم اسانتیا وکړه او که څوک ورسره نرمي کوي یا الله ته ورسره هم نرمي وکړه ښکلی ژوند هغه دا دی چې د الله بندگانو سره د رحمت او د شفقت معامله وکړه او دا یو اوږده موضوع ده نور هم ډېرې خبرې پکې پاتې دي خو په دې باندې به اکتفا وکړو او لنډ هغه دا ده که تاسو د رحمت فضیلت معلومول غواړئ نو قرآن او حدیث کې فضیلت د دې وګورئ چې چا په زړه کې رحمت وي دله الله څه ورکوي او یو څو ته ما بیان کړو د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت مطالعه کی دا ټول رحمت او رحمت دی او ځکه ورته څه وایي رحمت للعالمین ټول رحمت او رحمت دی که رحمت په ځان کې راوسته غواړي د علماو سره کښېنه خو د هغه علماو سره چې هغوی د رحمت خاوندانې عام هغه خلکو سره کښېنه چې په هغو کې رحمت او شفقت او داسې سخت نه سخت مزاجه نه ځکه چې انسان چې د چا سره کینی نو د هغوی نه خوی زده کوي او د پښتو متل دی وایي چې د ډم په ګاونډ شوې نو ډم به شي او چې د مولا په ګاونډ شوې مولا به شي نو چې کله ته داسې د نرم خویو خلکو سره کینې پاسې نو ستا د زړه خوی به دا به هم نرم شي او ستا په دې زړه کې به هم رحمت راشي خو چې ته اوس د داسې یارانو سره ناست چې د بریتو نه وینې ساسې حالانکې د روپۍ خلک نه داسې قصې دي او دا قصو ولا پیژندلی کېږي او ځکه دا متل دی پښتو کې وایي چې کم یو ډېر ګړلیږي نو هغه ډېر هغه ورېږي هم نه او موږ چې دی موږ دا چلو کو موږ راونیو او موږ ورته داسې وو موږ کله چې ته دا قصې اورې په تا کې هم دا خوی راځي چېرې دا باتوري به دغه نو ځکه چې هغه هغه خو سهار ماښام دغه قصې کوي راشي زه هم دا کار کوم نو د داسې خلکو سره کښېنه پاسه چې هغوی رحم دلی او خبره په دې ختموم یاده که دا د رسول صلی وسلم خبره په تیر شوي بیان کې ما په اوله کې راته ویلو الراحمون یرحمهم الرحمن چې کم خلک په نورو رحم کوي رحمان په هغوی باندې رحم کوي قانون یاد که قاعده یاده که نظام دی د الله چې څوک رحم او شفقت او مهرباني کوي په مخلوق رب العالمین رحم او شفقت او مهرباني کوي په ده باندې ستا مرضي ده که د الله رحمت ته دې ضرورت وي نو خو بیا دا صفت په ځان کې هم راوړه چې ضرورت دې نه نو بیا خپله کوه او الله ته مخامخ کېدلي د ټولو نو رب العالمین دې دا صفت په موږ کې پیدا کړي او الله دې زموږ زړونه نرم کړي او رب العالمین دې موږ له توفیق راکړي چې هغه د مخلوق سره د رحم او د اسانتیا معامله وکړو او رب العالمین دې موږ سره هم د رحم معامله وکړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبلة قلبي كعبة ربي